از افراد برتر مسابقه مقاله نویسی در پوهنتون نیمروز تقدیر به عمل آمد. امروز چهارشنبه مورخ 20 قوس 1404 هجری شمسی جلسه ای از سوی اداره فرهنگی و فکری الرباط با همکاری پوهنتون نیمروز برگزار گردید که در آن از افراد برتر مسابقه مقاله نویسی تقدیر به عمل آمد. این جلسه با حضور معاون امور علمی و محصلان، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروز، رؤسای پوهنځی‌ها، آمریت‌های عمومی، استادان و جمعی از محصلان پوهنتون نیمروز برگزار شد. سپس مولانا محمد صدیق بنی کمال معاون امور علمی و محصلان با حاضرین توصیه نمودند که آداب تحصیل را بیاموزند، از ارتباطات غیر ضروری پرهیز نمایند و در مسیر تحصیل حرمت علم و اهل علم را رعایت کنند. آن وجودی که در او ادب علم نباشد، احترام علم و اهل علم نباشد، در او وجود علم نمی رود. تعظیم کتاب، تعظیم قلم، تعظیم آله علم، هر آنچه که آله علم و سبب علم باشه و استاد. در بخش دیگر از جلسه پوهانیار سیدالله سجاد رئیس پوهنځی تعلیم و تربیه چنین بیان داشتند که پوهنتون‌ها نقش اساسی در روند تحقیق دارند و بسیاری از امکانات امروز نتیجه تلاش‌های محققین است. ایشان جوانان را به ثبت نام در کنکور نیز تشویق کردند. لکه څنګه چې تاسې په جریان کې یاست، پوهنتونونه د علم مرکزونه دي. افغانستان کې په نورې نړۍ کې پوهنتونونه یوازې د دې لپاره نه دي چې په دې کې تدریس صورت ونیسي، په دې کې استاد درس ورکړي. د دې ترڅنګ په پوهنتونونو کې څېړنې کېږي، په پوهنتونونو کې تحقیقات کېږي، په پوهنتونونو کې لاسته راوړنې کېږي. دغه تحقیقات، دغه لاسته راوړنې، دغه څېړنې چې ترسره کېږي، د دغه څېړنو په نتیجه کې هغه څه چې موږ تاسې په ټولنه کې ضرورت ورته لرو هغه لاسته راځي. سپس الحاج مفتی حبیب الله الهام با ابراز سپاس از برگزار کنندگان این نشست را مایه افتخار دانسته و افزودند که پیشرفت امروزه وابسته به دانش است و هر محصل هنگام فراغت از مرکز علمی باید با مهارت‌ها و فنون لازم مجهز باشد. دې کې شک نشته چې نن د دنیا پیشرفت او ترقی او د هغه رقم د علم ترقی او پیشرفت دا سره تړلي دي. نو کله چې یو څوک په حیث د عالم، په حیث د یو داسې شخص چې د پوهنتون څخه فارغېږي، د دیني جامعې او یا مدرسې څخه فارغېږي، ټولنې ته وړاندې کېږي، دا د وخت اړتیا ده چې دغه شخص باید هغه ضروري او اړین فنون څومره چې ممکنه وي دا باید د ځانه سره ولري، چې په هغو کې یو چې ډیره مهمه برخه ده او انسان کولی سي خپله وړتیا په هغه باندې ثابته کړي، هغه لیکوالي ده. دمو وعده چې جوړه و لکه جنت افغانستان.